سلامونه او مینه ټولو خویندرونو ته قدرمنو دغه ژوند چې خدای پاک موږ او تاسو ته راکړی دی د دې دپاره چې د خپل ژوند نه د خپل مور و پلار د خپل بال بچ د خپلو خپلوانو د عزیزانو د قام د ټولو نه خوند واخلو. خدای پاک باندې د خپل بندگان ډیر ګران دي، ځکه په نړۍ کې داسې نعمتونه ورکړي دي او د مرګ نه وروسته ورسره ژمنې کړي دي چې داسې څه به در کوم چې تاسو فکر نشئ کولی. نو په هیر مو نشي، هر انسان اول خو انسان دی، بیا ژوي چې دي او کائنات نباتات څه چې ګورئ، مایات اوبه دې ګوره، دې سره چې اسراف کوي خدای پاک درنه پوښتنه کوي. او انسان دپاره چې دا ټول څه خدای پیدا کړي دي. بسم الله الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، د ټولو نه احسن ښایسته بس خدای پاک ور باندې ښه وس کړی دی. ښایسته بیا ښایسته کارونه، ښایسته فکرونه، داسې کارونه خدای پاک د انسان کې اچولي، داسې کړنې چې خدای پاک په خپله غواړي چې وایي کا د انسان نه اخلي، د انسان د لاسه اخلي. هغه کارونه چې خدای کا خدای پاک غواړي په د انسان یې وکړه، په خپل نایب یې وکړه. ځکه د انبیاو کار د انسانانو ته ورکړه، مسلمانانو ته ورکړه. او ټول ښه کارونه تاسې مینه وکئ، تاسې یو بل ته سمه لار وښئ، تاسې یو بل سره مرستې وکئ، تاسې یو بل د یو بل په غم باندې شریک شئ، تاسې یو بل ته غم مه ورکوئ، تاسې په یو بل باندې تهمتونه مه کوئ، غیبت یې مه کوئ، بهتان ورباندې مه تړئ، مال یې مه خورئ. ته ګورئ په مینې باندې مال خوړل داسې خوند کوي، تاسې باور وکړئ. زه په دې باندې مطمئن یم چې په موږ کې د ټولو نه زیات ناپوهه، یعنی چې نه د دین او نه د دنیا علم ولري، نه زده کړې ولري او نه د دین علم ولري، لیکن که په مینه خورئ، پټی وخورئ، باغ یې وخورئ، وږي یې وخورئ، پالیزونه یې وخورئ، داسې به در سره خاندي، دا به هم خوري، ته به ډېر خوري او دا به دوی به کم خوري، لیکن راضي به. او که په ظلم شي، که په جبر شي، که په درواغو شي، که په منافقت شي، زرای ولا که وخوري او چې وی خوري دغه ککرې ده ولا چې خاورې کا. ښه نو ولې په خوږې نه خورئ؟ ولې د یو بل سره مینه نه کوئ؟ ولې د یو بل ته سمه لار نه وښیئ؟ یو بل سره ولې مرستې نه کوئ؟ یو د بل په غم باندې ولې نه غمجن کېږئ؟ په خوشحالۍ ولې نه خوشحاله کېږئ؟ ولې؟ دا ځکه چې په موږ کې څه شته، په موږ کې کینه ده، په موږ کې بغض دی، په موږ کې کرکې دي، په موږ کې هغه کارونه دي چې شیطان لعنې غواړي. موږ د خپل رب هغه کارونه چې رب غواړي په موږ کې اچولي دي او د موږ نه غواړي هغه پرېښودل، هغه کارونه چې زموږ د رب دښمن دی او زموږ ښکاره دښمن دی، خدای پاک وایي د هغه کړنې موږ خپلې کړي دي. ورور سره دښمني، تره زوی سره دښمني، شرم، خجالت، وجدان، دا چرته دي؟ دا تره زوی څوک دی؟ دا تره ولې پلار حسابېږي؟ دغسې تره زوی رور حسابېږي. خوند ترې واخلئ. داسې خوند کوي چې تره زامن ناست دي، ته یې په خرج کوې، هغه یې په تا خرج کوي. هغه تره زوی چې په تا باندې سر ورکوي، ته راپاڅې په هغه تره زوی ډس کوې، په یو لیش ځمکه، په یو نیالګي، او خبرې غټې غټې. ډېر د شرم کار دی، ډېر د خجالت کار دی. تاسې باور وکئ که تاسې په دې منځونو خلاص شوئ، او منځونه هم زموږ هغه چې بس په خپله هم نه په پوهېږو چې زه څه وایم، تر څو چې یو د بل سره مینه ونه کړئ،
تر څو چې یو د بل نه قربان نشئ، تر څو چې یو بل ته د نیکۍ لار ونه ښیئ، تر څو چې ځان ته غواړي او خپل تره زوی ته یې ونه غواړي، تر څو چې په خپل غمجنې او د بل په غم باندې نه غمجنېږي او منډه ورسره نه کوي او ملاتړي نه کوي او مرستې نه کوي، تر هغې به د دغه منځونه کار ونه کړه. کنې لاړ شئ د ملایانو نه پوښتنه وکړئ. مونږ خو د ملایانو سره هم د علي او د کافر ده که نه، چا کوتکي راخیستي ملایانو پسې خبرې کوي، څوک چې دی بس خدای دې زمونږ د بدو کارونو تیر شي، خو هغه هم په داسې تیریږي چې موږ او تاسې یو څه ښه کارونه مو لرو. زمونږ ستاسو ښه ډېر کم دي، بد هم ډېر زیات دي. یو بل ته د مینې لاس ورکئ، یو بل نه قربان شئ، یو بل سره مینه وکئ، د یو بل خیر وغواړئ. الله مو ښاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.